د عبدالرحمن بابا عرفاني ادبي مکتب. رحمان بابا د پښتو ادب د دویمې دورې په کلاسیک پړاو کې د ځانګړي سبک او مکتب خاوند او پیژندل شوی شاعر دی چې د په فل او قدم باندې نورو ډیرو شاعرانو ادیبانو هم ګام ایښی دی او د شعري سبک او فکري مکتب پیروي یې کړې ده. د پښتو ژبې پیاوړی شاعر رحمان بابا په 1042 تر 1128 هجري قمري د یو ځانګړي عرفاني ادبي سبک خاوند و چې هغه له زیات ټولنیز مقبولیت نه برخمن شو. په خپل وخت او راوروسته زمانه کې یې ډیر پلویان وموندل چې د بابا ادبي لاره یې تعقیب کړه چې د وخت په تېرېدلو یې د یو ادبي مکتب بڼه یې غوره کړه. په ادبي څېړنو کې د رحمان بابا عرفاني ادبي مکتب په نوم یاد شوی دی. د دې مکتب نومیالي پلویان یونس خیبري، معزالله مومند، اخوند ګدا، حافظ الپوري، میاں نعیم متیزی، عبدالعظیم رانیزی، عبدالرحیم هوتک، مطیع الله نجیب او نور دي. ادبي ځانګړنې: لومړی، د رحمان بابا شعر روان دی، لغوي او له استثنا پرته فکري غوټې او پیچلتیاوې نه لري. دوم، د شعر د ښکلي ښکلا لپاره یې عربي او فارسي لغات کارولي دي. همدارنګه یې د قافیې او د کلمو د جوړولو لپاره یې د پښتو ترڅنګ د نوموړو ژبو ډېر لغتونه استعمال کړي دي. دریم، د ده په شعر کې د زیاتو معنوي ارزښتونو انعکاس د خلکو په روح باندې د هنري تاثیر له کبله عام مقبولیت ترلاسه کړی دی. څلورم، شعر یې نه یوازې په ښکلي لحاظ منظم دی بلکې یو ډول معنوي نظم هم لري، په دې معنا چې د زیاترو شعرونو د بیتونو دواړه مصرې سره یو ډول مقناطیسي فکري پیوند هم لري. پنځم، د رحمان بابا په اشعارو کې نور فورمونه هم شته خو غزل پکې ډیر دی چې ځینې غزلې یې له معیاري کمیت څخه اوږدې دي خو په تش اوږدوالي سره بیا هم ښکللې یعنې قصیدې نه ګڼل کېږي. شپږم، فکري نوښت او ابتکار د ده په اشعارو کې محسوس دی. اووم، د ده اشعار د تمثیل، غیرت، حکمت، فلسفې او متلونو د خصلت د لرلو له کبله ډیر مینوال لري. اتم، په شعر کې له تصوف او عرفان پرته نور افکار هم ځلیږي. نهم، د ده د شاعرۍ روزنیز او اخلاقي تلقین ډیر قوي دی. یولسم، د رحمان بابا په شعرونو کې د حقیقي او مجازي مینې برید ډیر نازک او نری دی.